بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو د نقیب قضیه سلامونه قبول کړئ. دوستانو، په افغانستان کې د اسلامي حکومت 15 کاله پوره کیږي، یعنی 15 اگست د فتح ملي یو ملي ورځ ده، یو تاریخي ورځ ده، یو یادګاري ورځ ده. دا 15 کاله په افغانستان کې د بریالیتوب، د سولې، د پرمختګ 15 کاله دي. مطلب په ټوله افغانستان کې د هیچا سره اصله نسته سوای د حکومت، او په کار هم دغسې ده. دا نو نه چې وروره جګړې وي، ای زاګی جلا یو کمانډر وي، هغه زاګی جلا کمانډر وي. که مطلب یو انچ په افغانستان کې داسې ځای نسته چې هلته د دشمن چې دی هغه خپل یو محفوظه پناهګاه ولري او سازشونه دې وکړي. داسې انتشاري ټوله په ټول افغانستان کې نسته. په ټول افغانستان کې امن دی، سوله ده، خلک په خپل کاروبار او په تجارت باندې اخته دي. دوستانو، د اسلام د قرآن د شریعت بیا خپل یو ثمرات وي چې تاسو یې په دغه نږدې افغانستان کې وینئ. ما ته ډېر خلک وایي یاره ته په پاکستان کې اسلامي حکومت نه غواړې، نو په افغانستان کې ولې دا ته راوایه؟ نو ما هیڅکله دا خبره نه ده کړې. زه نه صرف په افغانستان بلکې په پاکستان او په ټوله نړۍ کې د خدای قرآن شریعت نظام غواړم. هغه کار را کم راځي، زموږ دعاګانې، زموږ قلم، زموږ ژبه، زموږ تقریر، زموږ وینا، زموږ زړه ورسره ملګری دی. دوستانو، په 2021 کې زما د ښه په یاد دی چې په ټول افغانستان کې طالبان اسلامي حکومت په هر ولایت کې کامیابی درلاسه کړه، او د 14 اگست باندې انتظار ولو چې د افغانستان پلازمینی حکومت دروازه خلاص شي، او د یو ډیر غټ لوی جګړې څخه طالبان چې دی هغه ځان ژغوري، او دا ویلي چې زموږ هیواد ته نقصان ورنه رسیږي، کابل ته نقصان نه ورسیږي، د کابل شهریانو ته نقصان نه ورسیږي. غواړي چې په سوله ییزه توګه دغه اقتدار چې دی هغه منتقل شي، او اشرف غني رژیم چې دی د دې ځای څخه ختم شي او لاړ شي. چا چې راوستلی وي یا د هغه یو پروجیکټ ولو هغه دې په مخه ښه شي. نو په انتظار کې په دا دوران کې وروره خبره داسې ده، ټوله کابل چې ونیول سلو در ماښامه پورې، نو دا ورځ اوس اسلامي حکومت د فتح ملي په صورت کې لمانځي، هر کال لمانځي. تی راسي یو نظر پر وساتو، د مختصر یو جایزه یې واخلو چې په دا 15 کاله کې طالبان اسلامي حکومت کم بریالیتوب درلاسه کړو. خبره غټه دا ده چې په ټول افغانستان کې امن دی، انصاف دی، د انسان و جان، مال او کورنۍ ته او خاندان ته نقصان څوک نه ورسي، غلا نه کیږي. څوک چې غلا وکړي، ډاکه وکړي، یو قتل وکړي، یو دم و محکمې ته چې دی هغه وړاندې سي او هغه سزا ورکړي، او په دا دنیا کې هم په هغه دنیا کې هم یو حالات سره ور برابر کړي. خبره داسې ده، ټوله دنیا دا ویلې چې دا اسلامي حکومت یو کال هم ولاکه پرکې، دا اټکل سوی وله، هغه دی وروره 15 کاله پرسلو. نو که دا دره اټکلونه مغربي قوتونو کول، نو بیا به زم یو اټکل وکم چې د 2050 پورې به دا حکومت جاري و ساري وي. بیا به وروره بیا به یو وخت دی راسي چې ټول OIC اسلامیک هیوادونه او د اقوام متحده ملګري ملتونه ټوله به د افغانستان ته ګوري. ولې افغانستان چې دی هغه د آسیا زړه دی، د وسطی ایشیا څخه، د روس دا رقم، د چین څخه، د افغانستان څخه چې د انډیا څخه چې کومه لارې راځي، دا په بیا به یا ګوادر ته ځي د پاکستان په لارې، یا ایران ته چابهار په لاره باندې ځي. نو دا به د ټولې نړۍ څخه، د یورپ څخه، یا د عرب ممالک څخه هیوادو څخه به کاروبار کوي. نو د هرې خوا چې کاروبار کیږي، ګوا مطلب زړه یې، حب یې
جغرافیایي یو دا رقم افغانستان ته خدای پاک یو داسې یو خطا ورکړې ده چې هغه د هرې خوا څخه دغه د وسطي اشیا یا د عرب ملکو یا دا رقم د چین او د روسو دا رقم علاقو چې کوم کاروبار کوي ګوا مطلب لاره به د افغانستان څخه نو په افغانستان کې امن ګوا مطلب د نړۍ د پاره دا ډیر مهم دی ګوره ټول مغربي قوتونو کفري قوتونو دا ویلې چې وروره دا افغانستان طالبان نسی چلولی دا بې سواده دي دا جمهوریان نه دي او دا داسې دي عجب عجب خبرې پر کولې نن وګوره په ټول نړۍ کې چین یو را روان سوپر طاقت دی او تیر سوپر طاقت لکه روس هغه وګوره هغه هم د دې څخه سفارتي تعلقات چې دی هغه جوړ کړو دا رقم نو تقریبا د نړۍ 40 هیوادونو غیر اعلانیه تور د افغانستان څخه خپل سفارتي اړیکې ټینګ کړي دي جوړې کړي دي دا رقم نو انډیا وګوره بھارت وګوره هغه هم د افغانستان سره دا یو تعلقات چې دی هغه جوړ کړي دي تاسو وینئ د دې لږ وراتلږ چې دی هغه کیږي کوم مطلب یو وخت به داسې راسي چې ټول نړۍ به افغانستان ته ګوري د تجارت په حواله د امن په حواله باندې د یو سوله په حواله باندې د یو مشورې په حواله باندې به په هر صورت کې د افغانستان سره دی یو مشوره اخلي او د افغانستان څخه به دی یو رای اخلي او رهنمایي به اخلي په افغانستان کې دا وس و توان سته اسلامي حکومت چې هر ځای جوړ شوی دی خپل ثمرات یسته یو طاقت یسته خدای پاک هیڅ کله خپل نظام هغه ړنګوي ختم کوي نه خو زموږ غلطیانې دي زموږ د انسانانو غلطیانې دي چې د هغه په وجه باندې الله پاک چې دی هغه یو داسې فیصلې کوي چې هغه د اسلام په یا د مسلمانانو فلال په ګټه کې نه دي لیکن که کله چې موږ د خدای پاک نظام ومنو شریعت ومنو د خدای راکړی دا قانون قرآن ومنو نو الله پاک به په هر صورت باندې د دشمن په مقابله کې زموږ چې دی هغه ملګرتیا کوي او خدای دې وکړي چې دا د پاکستان او د افغانستان د تعلقات چې د عمران خان په دور کې ډیر مثالي ولو دا یو بیا ټینګ سي مضبوط سي موږ مسلمانان یو ګاونډي هیواد یو زموږ تلاګو راتلاګو تجارت که د تورخم که د چمن بارډر وي دا باید چې برته بحال سي فعال سي افغانستان داسې دور روان دی چې چین به هم افغانستان ته ګوري روس به هم افغانستان ته ګوري بیا په دا 15 کال کې ته وګوره چې کم پرمختګ نه دی سوی هر فیکټري هر کارخانه برته جوړه سوله کاروبار شروع سو ټکټران دی جوړي موټرسایکلان دی جوړي رکشې دی جوړي دا رقم نور دفاعي سازو سامان دی جوړي د روس یو معاهده دفاعي کړې ده نو افغانستان په باره کې چې خلک دا وایي چې دا د جنګ قبرستان دی هایدره ده یا دا به دی دور راسي انشاءالله د تجارت یو مرکز به جوړ سي بالا موږ جنګونه نه منو بالا موږ اصلي نه منو موږ په افغانستان کې تجارت غواړو سوله غواړو امن غواړو او دغه اسلامي حکومت څخه دا توقع سته لکه دا 15 کال چې دا رقم په سوله په امن او په خوشحالي وچلوله دا رقم به نور هم وچلی دشمنان به ورور خاینان چې دی هغه دی لګیا وي خپل چمنو دی کوي لیکن اسلام ته ان شاء الله تعالی الله پاک هیڅ کله نقصان نه رسی دا د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دین مبارک دی دا به در آخرت ته پرې دغه ترا جاری وساري افغانستان څخه زموږ مکمل دا امید دی چې ان شاء الله تعالی دا به د نړۍ یو پرمختګ یو تعلیم یافته هیواد وي او برته به خپل هغه مقام درلاسه کوي او ټول نړۍ به په ډیر احترام ورته ګوري او د افغانستان او د پاکستان تعلقات د پښتنو تعلقات دا به نور مثبت کیږي په فتح ملي باندې ټول افغانانو پښتنو ته مبارکباد وایم الله دې وکړي چې اسلام ته بریالیتوب دغه طرح د هرې خواصه ورکول سي نو ان شاء الله تعالی یو رب بیا تاسو په چوپړ کې د یو نیو ویډیو سره د لازم د زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ کمنټ پر ورکړئ لینک پر واتس اپ کې واستوي ان شاء الله تعالی په روان دور کې به پردا باندې نورم مجلسونه کو ازردم ما نکبی کزه ترا کی اجازت د الله پامان اسلامي انقلاب زنده باد